بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، یو بل معلوماتي کلیپ ته هم په خیر راغلاست. نن تاسو ته د پروټیکشن کیس مینجمنټ ټولز یا د خوندیتوب د کیس مینجمنټ وسایل او اسباب در پیژنم. په عمومي صورت باندې کله چې موږ د کیس مینجمنټ د ټولز خبره کوو، تقریبا په اکثره هیوادونو کې د افغانستان په شمول کله چې ورته وایي چې د کیس مینجمنټ ټولز څه شي دي، جواب یې اکثرا دا دی چې د کیس مینجمنټ فورمې دي، او حقیقت دی، ځکه چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې کله چې د کیس مینجمنټ د ټولز خبره کېږي نو دوی یوازې فورمو ته اشاره کوي. په دې کې د کیس مینجمنټ په ټولز کې ټولې فورمې شاملې دي: د کیس د پیژندنې ثبت، د رضایت فورمه، د ارزونې د اکشن پلان، د فالو اپ لپاره چې کومې فورمې استعمالیږي، د کیس د بسته کولو فورمه یا ټول، د ریپورټ لپاره که کوم هفتهواره یا میاشتنی ټالي شیټ وي، د راجستر کوم مشخص کتاب وي، او د کیس د بسته کولو څخه وروسته د بینیفیشري فیډبیک یا هم د هغوی نظر راخیستلو فورمه، د کیس مینجمنټ د لارې څخه د مختلفو خدماتو او توکو او نغدي مرستو توزیع فورمې، دغه ټول کاغذات یا فورمې چې د کیس مینجمنټ ټولز بلل کېږي، او دا تقریبا په اکثرو هیوادونو کې چې د ټولز خبره کېږي هدفي فورمې ګرځي. اما په اوسنیو وختونو کې په بعضو هیوادونو کې دوی وایي چې د کیس مینجمنټ ټولز یوازې د کیس مینجمنټ فورمې نه دي، بلکې د دې سره بعضې نور توکي او وسایل چې موږ استعمالوو زموږ سره کومک کوي چې موږ د کیس مینجمنټ پروسه په ښه ډول مخته یوسو، خدمات په مؤثره ډول باندې وړاندې کړو، صحیح فالو اپ یې وکړو، صحیح ریفر وکړو، صحیح فیډبیک راټول کړو، او صحیح د خپله ځان سره ډیټا ریکارډ کړو، ثبت یې کړو، ویې ساتو، صحیح ځای کې ذخیره کړو. دغه ټول وسایل د کیس مینجمنټ په ټولز کې حسابل کېږي. نو په دې خاطر باندې اوس په اکثرو لارښودونو کې به تاسې داسې هم ووینئ چې د کیس مینجمنټ د ټولز په بحث کې یوازې فورمې نه، بلکې تاسې به بعضې نور داسې شیان لکه کمپیوټر، په کمپیوټر ټابلیټونو او آیپډونو کې مشخص سافټویرونه چې هغه د کیس مینجمنټ لپاره استعمالیږي، لکه مثلا یو مشخص سافټویر واوسي د هغه ورګان یا انجو د خوا څخه جوړ شوی وي، د کیس مینجمنټ ټولو فایلینګ سیستم، ډیټا چیرې ایښودل شوې، په کوم ځای کې د هغه څخه ساتنه کېږي، دغه ټوله شیان د کیس مینجمنټ ټولز بللی شو، ځکه چې علاوه پر فورمو باندې دا شیان هم موږ سره کومک کوي تر څو موږ پروسه پر صحیح ډول باندې مخته یوسو، صحیح کیس مینجمنټ وکړو، صحیح ډیټا ولرو، او همداسې بینیفیشري ته یا ګټه اخیستونکي ته مؤثره خدمات وړاندې کړو. نو په دې هیله چې دا معلومات ستاسو لپاره دلچسپه ګرځېدلي وي، ښې چارې بیا به پر یو بلې تخنیکي موضوع باندې خبرې کوو. مننه.